سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. نن غواړم د افغانستان نظامي قدرت او ځواک په هکله لنډ معلومات تاسې ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. په دې ویډیو کې غواړم د افغانستان د بیلابیلو تجهیزاتو په اړه ترلاسه شوي ارقام وړاندې کړم. د افغانستان بشري ځواک ټول نفوس 33 میلیونه، موجوده بشري ځواک 14 میلیونه، کلنی د عسکري خدمت سن ته رسیدلی نفوس 215 زره، د حملې لپاره فعاله او چمتو ځواک 200 زره. ځمکنی ځواک ټانکونه 200، مجهزه جنگي موټر 9609، توپونه 256، ټول راکټي سیستم 50. هوايي ځواک جنگي طیارې 115، ترانسپورټي طیارې 153، تعلیمي طیارې 3، هلیکوپټرې 129، جنگي هلیکوپټرې 7. لوجيستيکي اسانتیاوې کارګر ځواک 8 میلیونه، د سرکونو پوښښ 42 زره، خدمت ته چمتو هوایي ډګرونه 52 او نظامی بودیجه 12 بیلیون ډالره. دا هغه شمیر تجهیزات او ځواک دی چې د افغانستان نوي حکومت د ناټول اشغال وروسته لاسته راوړي. په وروستي کلونو کې په ډیر سخت حالاتو کې د افغانستان ملي پوځ زښته زیاته سرښندنه او میړانه ښودلې او په لومړي خط کې د ټولې نړۍ لپاره سخته مبارزه او جګړه کړې. د یادولو وړ ده چې د افغانستان خاص ځواکونه د منطقې منل شوي او هغه تکړه ځواکونه دي چې په ډیرو کمو تجهیزاتو او امکاناتو درلودلو سره په جګړه کې ډیر کامیابه ثابته شوي او په همدا شان د افغانستان ملي امنیت او استخبارات د نړۍ د ډیرو سترو استخباراتو شبکو په منځ کې د مبارزې هڅه کوي. خو د افغانستان په نظامي سیستم کې د فساد موجودیت او روانه جګړه هغه دوه مهم لاملونه دي چې د 12 بیلیون ډالرو کلنۍ بودیجې درلودلو سره سره هم بیا افغانستان پوځ په تجهیزاتو کې کمښت لیدل کیږي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. لایک، شیر او سبسکرایب له یاده مه باسئ. د تلپاتې او سرلوړي افغانستان په هیله. مننه.